السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د کندهاري لوبغاړو په اړه معلومات در کوم چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کرکټ بورډ لخوا ظلمونه ورسره روان دي او دوی د خپلو حقونو څخه بې برخې دي. د ډیری لوبغاړو بیلګې شته چې ښه لوبه یې کړې ده خو پرمختګ ته اجازه نه ورکوي. وقار الله اسحاق د کندهار د کرکټ یو د تکړه ستورو لوبغاړو څخه دی چې د 19 کلونو نړیوال جام وروسته هغه له خپل حق څخه بې برخې سو. د انډر 19 د کیمپونو په جریان کې هغه واقعا ښه لوبه وکړه. هغه د اسیا کپ کولپای او نړیوال جام لپاره غوره سو. په دغو درې سیالیو کې ته هغه یوازې 2 لوبې او 8 اورونه ورکړل سول. وروسته په کورني کرکټ کې د 40 پلس او 100 سره خورا ښه لوبه وکړه. بیا د افغانستان الف لوبډلې ته غوره سو، خو د یو کال لپاره له افغان لوبډلې سره و هغه ته حتی په یوه لوبه کې هم چانس ورنه کړل سو. له هغه وروسته پرته له دې چې هغه ته کوم چانس ورکړي له لوبډلې څخه وایستل سو. د شپږیزه ټورنمنټ پر مهال وقار الله ته د فضل حق باروکي پر ځای لوبه ورکړل سوه. روزونکی نوروز منګل چې ډیر تجربه لرونکی لوبغاړی دی، هغه پوهېدی چې وقار الله د فضل حق په پرتله ډیرې وړتیاوې لري، خو وقار الله ته بیا چانس ورنه کړل سو او د لوبډلې څخه وایستل سو. په دې وروستیو کې نوموړی د بیګ باش د ډراپ لپاره شارټ لیست سوی و، خو د هغه د ټاکلو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ملاتړ ته اړتیا درلوده. کرکټ بورډ مرسته ونه کړه. ښکاره ده چې کرکټ بورډ به هیڅکله مرسته ونه کړي او تل به د کندهار د کرکټرانو حق غصب کړي. دا د کندهار د کرکټ د لوبغاړو د حقونو څخه ښکاره محرومیت دی. انصار الله د سپین تکرار لونډر یې بله بیلګه ده. که ښه وروزل سي په خپله لوبه کې پرمختګ کولی سي، خو بیا هم د ټیم څخه ایستل سوی دی. احمد ضیا ځلاند یې بله بیلګه ده. هغه په شپږیزه ټورنمنټ کې د بوس ساتونکو لپاره یقینا په زړه پورې ښایسته بالینګ ترسره کړ. په هره لوبه کې ډیر ښه وځلېدی. په یوه لوبه کې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې 15 ویکټې هم ترلاسه کړې، خو مګر اوس د بوس له ټیم څخه ایستل سوی دی او د نورو سیمو لوبغاړي د بوس زون ته غوره سوي دي. د دې ډول حق څخه محرومیت لسګونه مثالونه شتون لري. له همدې امله موږ د کرکټ بورډ د مشرانو میرویس اشرف، نصیب خان او داسې نورو مشرانو څخه غوښتنه کوو چې دې موضوع ته پوره پام وکړي او کندهاري لوبغاړو ته خپل حقونه ورکړل سي. او د کندهار د کرکټ مشرانو څخه هم دا غوښتنه کوو چې خپل د لوبغاړو حقونه واخلي، ترڅو پورې به دغه لوبغاړي نور هم ذلیله کیږي، د دوی حقونه به خوړل کیږي. د نورو زونونو په پرتله د بوس زون سره ډیر زیات ظلم کیږي. په ملي لوبډله او په الف لوبډله کې هیڅ لوبغاړي د بوس زون څخه موږ نه لرو. حتی په شپږیزه ټورنمنټ کې هم د بوس زون لوبغاړو سره ظلمونه کیږي. په لوبډله کې چانس نه ورکول کیږي. د نورو زونونو لوبغاړي راځي په بوس زون کې لوبیږي، خو د بوس زون لوبغاړي خپله بې برخې پاتې دي. د بوس زون څخه یوازې منیر کاکړ چې په ملي لوبډله کې د ګوتو په شمار لوبې ترسره کړي دي او یو ځل د زمبابوې پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې چانس ورکړل سو چې په هغه کې هم د اصغر د لاسه 100% کې ناکامه سو. او په الف لوبډله کې هم لوبې ترسره کړي دي چې په هغه کې ځلیدلی دي. داسې نه وایم چې یوازې د بوس زون سره ظلم کیږي. د هر زون سره ظلم کیږي، خو د بوس زون سره بیخي زیات ظلم کیږي. د هر زون سره هم ډیر ظلمونه کیږي. هلته هم ډیر لوبغاړي بې برخې پاتې دي، حقونه نه ورکول کیږي، خو کوم څوک چې واسطه او پیسې نه لري هغه به تل بې برخې پاتې. که مو دا ویډیو خوښه سوي در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.